هڅې پیل د جوړېدو دا وطن د رغېدو بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي. هیوادوالو ته په خدمتونو کې د اسانتیاو په موخه د کورنیو چارو وزارت د جلب او جذب لوی قومندانۍ په قرارګاه کې د عامه خدمتونو ریاست 2 نوې څانګې پرانیستل شوې. یادې څانګې چې د کورنیو چارو وزارت مشرتابه په سپارښتنه منځته راغلې، یوه د بشري سرچینو او بله د جلب و جذب خدمتونو د پراخولو لپاره پرانیستل شوې. بیا به جوړ کړو پل په پل ګران هیواد مو لکه ګل کړي زلمي به یې ټکور ټول زخمونه. د پرانیستي په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیال مولوي عبدالله مختار په ګډون د عامه خدمتونو رئیس مولوي صدیق الله بدر او د تفتیش رئیس مولوي عتیق الله حقانی او د جلب الجذب قومندان شیخ امیر اعظم د بشري سرچینو رئیس مولوي محمد اسماعیل او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو برخه اخیستې وه. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو مرستیال مولوي عبدالله مختار ویل چې د اسلامي نظام پر راتګ باید شکر ادا کړو او هیواد او خلکو ته په رښتینې معنا خدمت وکړو. نن الله موږ ته اسلامي نظام راکړ او د اسلامي نظام تر چتر لاندې یا الله احکام په د ځمکه باندې پلي دي. دا یو لوی انعام د الله نه. تاسو ووایئ الحمدلله. هره ورځ موږ هغه څه وینو چې هغه موږ زړه ته خوښي رابخي، د موږ د شهیدانو ارواحو ته خوښي وربخي. نو په همدغه سلسله کې نن د کورنیو چارو وزارت د خدمات عامه د ریاست تر چتر لاندې نن دلته 2 مدیریتونه پرانیست کېږي چې یو د جلب و جذب قومندانۍ لپاره او یو د منابع بشري د ریاست لپاره. او هدف له دې څخه دا هغه مراجعین چې دلته مراجعه کوي هغو لپاره تسهیلات عرضه کړي، د هغو لپاره خدمات وړاندې کړي، د هغو لپاره مخکې له دې نه چې هغه له ستونزو سره مخ کېږي، مخکې له دې نه چې هغه خدمات په خپله باندې کوي نابلده وي، هغه خدمات به ده ته په همدغه دفتر کې خلاصېږي او ده ته به هغه تسهیلات وړاندې کېږي، د هغه هغه ښه لارښوونه به کېږي. نو دا د مخلوق د خدمت په نیت باندې د افغانانو د راتلونکي د ښه نیت په رڼا کې دغه پرانیستونه کېږي. دغه راز د عامه خدمتونو رئیس هیوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د خدمتونو په وړاندې کولو کې دوی ته لا ډېرې اسانتیاوې برابروي. د دې نظام شکریا ادا کول پکار ده چې موږ تاسو د دې نظام برخه یو. نو د دې نظام چې کوم اصول دي باید هغه اصول مراعات کړو. همدارنګه د دې نظام چې کوم محکمات او اصول او کوم مسؤلیتونه موږ ته متوجه دي هغه مسؤلیتونه ادا کړو. نو په دې خاطر محترمو چې نظام سره موافقداري وي موږ تاسو او نظام سره متعهد دي، نو انشاءالله دا نظام موږ تاسو خپل نظام دی، دا ملک دی موږ تاسو خپل ملک دی. نو کله چې متعهد موږ تاسو د نظام ته او د دې نظام ته وفادار او محترمو دا به ورځ تر ورځ ترقي کوي انشاءالله. دغه راز د تفتیش رئیس مولوي عتیق الله حقانی په مسلکیتوب ټینګار وکړ او ویل چې د نظام د پایښت لپاره مسلکیتوب او ژمنتیا د حکومتولۍ ستنې دي. د ښې حکومتدارۍ د ښې ادارې د انسجام په اساس هغه اول اخلاص دی چې باید یو کس چې په کومه اداره یا په کوم ارګان کې کار کوي د ټولو نه مخکې باید دی مخلص واوسي، ځکه دا ادارې دا ریاستونه دا ارګانونه دا جوړول غواړي، دا باید په داسې یو شکل پر مخ لاړ شي چې د دنیا نظامونه هم باید په دې قانع شي د امارت مجاهدین او د هغوی کارمندان د نظام په جوړولو او د نظام د پرمختګ په اساس او بنیاد پوهیږي. غونډه د مسؤلینو له وینا وروسته د دعا او پټۍ په پرې کولو پای ته ورسېده. بیا آباد بکړي هیواد مټین غشتي دی بچو، بیا آباد